خصوصیات مزایا د اسلامی خلافت او د اسلامی حکومت. اسلامی حکومت په حقيقي معنی سره چراشي د کې څه کمال څه خوان دی مزایا یې څه خصوصیات یې څه. مو خو کله کله جذباتي شو خاص کر د مدرسې طالبان ته اسلام او اسلام راوستل غواړي اسلام باید راشي. چې اسلام راشي سبق کو اسلام راشي څه شي وای د غلنه بلاس پرې کو ډاکو په دملا باندې وای او قصاص بجاری کو دا وخت د کم چې تحدیدی قوانین دي په دای معرفي کوي. نو د خلکو په نظر کې دا راځي چې په اسلامي حقيقي حکومت کې چې ګرځي نو احتیاطاً به ملا همیشه د پر غوړه ساتي چې کله هم ګلاس درک نو اله به جزاک الله عبارت هوا. اسلام د لسونو تحفظ کوي. اسلام چا لسونه نه پرې کوي. اسلام د خلکو د ملا تحفظ کوي چې ملا د محفوظ وي. یو صحابي ټوکې کړې نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغی امسا ور سره وا داسې د خېټه ته ور پیروله مکه وا ټوکې صحابي ورته یا رسول الله خو وخت دکړه رسول پاک ورته خه بدلې واخه وراکا امسا د عثمان ترا نو چې ور کړه اکسته ورته یا رسول الله زده چواله ما په خېټه باندې قمیص نو د قمیص ته اوچت کا رسول پاک صلی الله علیه وسلم خېټه نه قمیص ورته اوچت نو سړی ورمنډه کړ په خېټه باندې خپل په ولګول یا رسول الله دغه ارمان او بل طریقه ونه چې دې ترسیدل. نو اسلام خود څه تحفظ کوي د حقوق او ته په دغه انداز معرفي کوي غلنه بلاس پرې کو تمکینه ملامت او دا کو نو خلکو په ذهن کې دا راځي چې دلته به تیار ګرځي چې کم ځای کې دز درک غلز درک نو اله به وایي چې جزاک دا خو آخری یو اصول دي چې اسلامي اپنا کوي اختیاروي آخری حدود دي. دینه مخکې اسلام ډیره زبردست ټولنه تشکیلوي. په حقيقي معنی سره چې اسلام راشي او په حقيقي معنی سره خلکو ته حقوق ورسي د خلق لګانې ولې کوي. خلق د اقتصاد نه مجبور یو انسان به ما هو انسان چې نفس د انساني د غلا نه خوخي د شر نه خوخي خو حالات دومره دیته مجبور کی چې غلا تم لاس واچي زنا تم لاس واچي او قتل ته هم د لاس واچي. نو اسلامي نظام چې راشي نو اسلام په نورو طرقو سره اول کوشش کوي چې امن قائم شي خلکو ته حقوق ملاو شي. اچا په حقوق باندې چا ډکا چوري دا چې هغه ډکا ختم شي ظالم دې ظلم نه منع کی هر چاته د کاروبار علی سویا زمينه مساعده شي ټول خلکو ته على سبيل الاستواء تمام حقوق ملاو شي. ترغیبات ورکي اسلام قران کریم مونوي چې آیا تاسو دا خبره خو خوای چې تاسو د پر د یو باغ وي تم بوډاوي وړو وړو مشومان هغه هم ضعیف وي او ستا په دغه بار د ور ولګي دا خو خوي. ترغیب ورکي د ګوندی خیال وساته د یتیم خیال وساته د غریب خیال وساته ويطعمون الطعام على حبه مسكينا واسيرا يتيما ومسكينا واسيرا فلقتهم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعاما في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. مالدار مؤسف دي دیوم ملک چې څومره مالدار دي چې په صحیح معنی سره دوی زکات خو وباسي نور نه زیات بوج تم ضرورت نشته په صحیح معنی سره چې دوی زکات وباسي ته دا معنی چې په هغه علاقه کې به غریب پاتې نشي. چې ته کاروبار ملاو ده ته د کاروبار او د حلال رزق زمينه مساعده ده ته حقوق ملاو دي ستا سر محفوظ مال محفوظ جان محفوظ دې باوجود تر پاتې کې و د چال جیب تلاسه چي دې باوجود تر پاتې کې و د چا نغلا کوي بیا د غلاس ته پر کولو قابل د غلاس ته ختمولو قابل. امام ابو حنیفه نه چا پښتنه وکړه وی 100 روپۍ په مقابل کې لاس ولې پرې کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل تر څو پرې چې دا یو لاس دا امین وو دومره قیمتي وو چې یو لاس د چانه هغه پرې کې نیم دیت لازمه ده او چې کله دا خاين شه خیانت وکړه نو بس به قدر شه د 100 روپۍ په مقابل کې به ختمي زکه داسې. عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې قصالی و نو د قصالی په وخت کې باقاعده قضات ته امر کړی و چې قضاتو د دلاس ته پر کولو د غلو سره د لاس ته پر کولو سره لږ گزاراو کې خلک د مجبورین اخلاقانه کوي لږ گزاراو. تعزیرات اسلام په نامه یو کتاب ځان نه پروا تعزیرات اسلام دای نوم لہذا نو څوک چې درته وایي چې اسلام چې راشي سبوي
تسمه ورته وایا چې اسلام چې راشي چا به ملاش نه چا به پوزه کوي چا نه بلاس پرې کو چا نه غوږ پرې کو دا څه ورته وایا دې حواله درکو اسلام چې راشي یو خو بدین قائم شي سوره الحج آیت نمبر 100 الذين امكنناهم اغه کسان امكنناهم کا قدرت مور ک دوی ته پزمکه کې اقام الصلاه و اتوا الزکات اقامت دل مذهب کوي و اتوا الزکات زکات باور کوي و امر بالمعروف امر بالمعروف کوي و نهوا عن المنکر خلق به منع کوي د منکرنا ولله عاقبت الامور او الله پاک دې پر دې انجام دې امور یو بداراش دویم امن عام براشي امن بقایم دس امن بقایم می چې پتک تور شپا کې تنهایی کې بروانه کله لړمو د سپینه خوې ر دغه خزان ته خبره ده خو د انسان او د بشر نه بنایریږي نن سبا خلق د اشرف المخلوق نه فزاب دي چې د ځان ته اشرف المخلوق وای یو فلسفي ده هغه د اسلام نه دی پابند هغه وای چې انسان ارذل المخلوق ده دا چرته اشرف المخلوق ده وای ځان ته د فتوی ورکړي دي غریبان د خرونه او دا وزي او دا سپی دغه غدای نشي کوم مناظره د سره وکړه چې ته ځان شرافت ثابت کا د اشرف المخلوق نه خلق پزاب تاسو چې دې ځای نه اوس قبل ته زید شپې د مخام نه بعد اسی پیمان وایي تاسو د انسانانو نه ډارېږئ که تاسو د سپیو نه ډارېږئ تاسو د انسانانو نه ډارېږئ که تاسو د خرونو نه ډارېږئ چې خر براشي مانو پیسې یوسي موبایل به زمانہ یوسي په وړو کې موبایل به ما قتل کی دا د اشرف المخلوق نه خلق پزاب نو امن وقائم شي ایک نمبر امن وقائم شي سوره النور آیت نمبر 55 وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله په قسم سره الذين اغو کسانو سره امنو چې ایمان وروړی منکم استاسونا وعملوا الصالحات مقتضى ایمان بنی عملونه کړی دی لا استخلفنهم خامخبل لپا خلافت ورکی دوی ته پزمکه کې کم استخلف الذين لکه څنګه چې خلافت ورکړو الله په کسانو ته من قبلهم چوڑان دي دوی نو ولا يمكنن لهم او خامخب قدرت ورکی ثبتوي بدوی ته دینهم دین د دوی آغا چې الله په خپل د دوی ته ولا يبدلنهم خامخب بعوس کی ورکی دوی ته من بعد خوفهم ورسته د خوف د دوی نه امن باور امن د ایمان او د صحت نه بعد او د عزت نه بعد د امن غندلوی دولت نشته یو سودلته مونږ تاسو ناس اسی فرض کا چې یو د اون ګولې راشي او دغه بار ځای کې ولګي کی بنې دغه سبق ته په داسې انداز باندې چې دا ناس دي امکان شته امن یعبدوننی عبادت بکې زما لا یشرکون بی شیئا ما سره بچ شریک نه جوړای امن کفر بعد ذالک چا چې کفر وکنا شکر وکړه د دغه نعمتونو باوجود فاولائک هم الفاسقون داخله دا فاسقان نو دویم خصوصیت څه د اسلامي حکومت امن دریم اداري فساد به ختم شي اسلام غټ امتیاز دادا چې اداري فساد به ختم شي د فساد په حواله سره خو افغانستان په دنیا کې یا په دویم نمبر یا په دریم نمبر د فساد د اداري فساد په حواله ته دنیا سروي اوري کنه اوري د دنیا سروي کیږي کال په کال باندې نو د اداري فساد په حواله سره د کرپشن په حواله سره افغانستان یا په دویم نمبر یا په دریم نمبر مې خاطر چې په وشي کې خو اول دویم خو یو کړ چې په یو شي کې خو یو کړ نو اداري فساد به ختم شي چې کله اسلامي حکومت راشي اداري فساد بنئ سوره المائده آیت نمبر 3
یو بل آیت غره ګوره ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. آیت نمبر 3 ده انما جزاء الذين دو شیان په دې آیت کې را جمع کړي. نو آیا چې اسلامي حکومت چې کله راشي دو شیان په یو آیت کې راغلي. یو د قانون حاکمیت، قانون به حاکم، انسان بنئ حاکم، قانون به حاکم. دویم اداري فساد باندې چې کله اسلامي حکومت راشي حقيقي مانو سره یو به قانون حاکم، دویم اداري فساد باندې. انما جزاء الذين يقينا بدلد او کسانو يحاربون الله چې جنگي الله سره ورسوله، د رسول دی الله پاک سره جنگي، قانون حاکمیت نه مانی دی الله او دی رسول دی الله پاک سره جنگ منا، قانون حاکمیت نه مانی دی الله دی قانون. ويسعون في الارض فسادا او دوی سعی کوي کوششونه کوي پزماکه کوي د فساد. و د دوی جزا څه ده؟ ان يقتلوا چې دوی مړ شي او يصلبوا یا په صلیب باندې شي او تقطع ايديهم یا پریشي لاسونه د دوی او ارجلهم او په دوی من خلافین ګډ وډ او ينفوا من الارض یا اوشړل شي د زمکنا ذالک لهم خزي في الدنيا دار سوید دوی دا په دې ژوند فانی کې ولهم او دوی پر فل اخرت اخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب. نو قانون به حاکم او اداري فساد راځي. نور به څه غواړي چې دین قائم ده، غواړي څه چې دین قائم ده، امن قائم ده، قانون حاکم ده، د ظالم د مظلوم تصور ختميږي او اداري فساد نشتا. نور به څه غواړي؟ خدای دنیا د جنت لکه څلرم قیام عدل. کم زائدہ آیت کریمه ان الله سورہ نحل سورہ نحل آیت نمبر 9 ان الله یأمر الله پاک امر کوي بالعدل والاحسان، فعدل او احسان سره و ایتاء ذل القربى ورکولو د حقوق سره رشتہ دارانو ته، وینها عن الفحشاء او الله من کول کوي د فحشاءنا والمنکر د منکرنا والبغي او د ظلمنا. یعظکم نصیحت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون، دې پر چې نصیحت قبول نو عدل بقایم شي. نور آیتونه په سره جمع کوي ملحوظه کا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دا ورسره مرګري. بل اسلامی حکومت چې قائم شي اصلاح دې ټولنه به وشي. مسلمانانو چې کومه ټولنه ده او د مسلمانانو چې کوم معاشره ده دا به صالح شي. سوره بنی اسرائیل نو دا ډیر آیتونه دي. لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لا تقف ما ليس لك به علم. دا ټول اصلاح د ټولنې دا او اصلاح د معاشره. یا سوره فرقان حکم د اصلاح د ټولنې او د معاشره ذکر. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دا ټول اصلاح. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. د توحید فی زبا قائموي وینا بنتويږي ولا يزنون او زناګان بنکیږي نسبونه په محفوظي. آیت نمبر 2 والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. د دروغ شهادت بنئ رشوتونو په بنیاد بنوي. څومره زبردست یو نعمتونه. یعنی اسلام چې نافذ شي په صحیح معنی سره حقيقي معنی سره د دنیا نه درته جنت جوړه. نو داس نور انسداد د کفر بنوي. وقاتلهم حتى يكون الدين حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. دا غټ مزایا دي د اسلامي خلافت او د اسلامي حکومت. امن بقایم حقوق بخلکو ته ملا.